دا دی یوه خبره ده. پاجوړ په یو وړوکي کلي کې یو غریب سړی اوسېدو. خلکو به هغه ته فقیر بابا ویل. فقیر بابا ډېر زاړه کالي به اغوستل. د خټو په یو وړوکي کور کې اوسېدو. هغه نه ځمکه لره او نه مالونه لره او نه څه کاروبار لرو، خو د زړه ډېر صفا پاک و. هر سهار به له کور نه راووتو او جومات مخې ته به کېناستو. خلک به جومات له لمانځه راتله او تېرېدل به. ځینې به ورته څه پیسې ورکولې او ځینې به ورته خوراک ورکولو. هغه هیڅکله شکایت نه کو. الله تعالی نه به په هر حال کې شکر ایستو. یو ورځ د کلي یو سرمایه‌دار سړی رالی چې ډېر مالداره خان و. د جومات مخې ته راغلی. هغه فقیر ته کتل او ویلې: ای وروره، زه کار نه لرم، قوت نه لرم، زما جور امید یوازې د الله تعالی په رحم کې دی. فقیر وخندل او په ډېره نرمه اواز یې ورته ویل: زه پوهیږم چې الله مهربانه دی، هغه هیڅوک خالي لاس نه پرېږدي. کله چې مالداره سړی دا خبره واورېدله لږ خفه شو، ځکه چې هغه فکر کاوه یوازې مال او مالدار د ژوند عزت دی، خو د الله تعالی کار بل ډول وي. همهغه شپه د کلي مالداره سړی خوب ولیدو. په خوب کې یوه فرشته ورته راغله او ورته ویلې: ای سړیه، ته ډېر مال لرې خو شکر نه وباسې. الله ستا مال په امتحان بدل کړی دی. خو هغه فقیر چې ته سپک ګڼې، د هغه دوا اسمانونو د دروازې کلاو کړي دي. مالداره سړی په ویره کې خوب نه رایوخ شو او سحر وختي جومات ته لاړو. هلته یې فقیر بابا ولیدو چې دوا یې کوله. فقیر بابا دواړه لاسونه پورته کړي وو او ډېر په ساده الفاظو کې دوا کوله: یا الله، زما کور وړوکی دی خو ته یې د خیر او برکت کور کړه. زما لاسونه خالی دي خو ته یې له خپل رحمت نه ډک کړه. زما د کلي خلک خوشحاله کړه. د هر سړی کور ته رزق ورکړي او زما پر ځای هغې ته ډېره خوشحالي ورکړه. مالداره سړی حیران. هغه فکر کاوه چې فقیر به یوازې ځان لپاره دوا کوي، خو هغه ټول کلي لپاره دوا کوله. د دې دوا اثر داسې وشو چې د کلي خلکو زړونه بدل شو. هر سړی خپل مال نه څه برخه فقیر ته ورکوله. څوک به ورته روپۍ ورکوي او چا به ورته کپړې ورکولې او چا به ورته پیسې ورکولې. ورو ورو د فقیر ژوند ښه شو، خو هغه هیڅکله مغروره نه شو. هغه لا هم د جومات مخې ته کېناستو او خلک به ورته راتلل او دوا به یې ورته کوله. یوه ورځ یو ماشوم ورغلی او ورته ویل: ای بابا، ته هر وخت دوا کوي خو ته ولې یوازې دوا کوي؟ فقیر وخندل او ویلې: زویه، دا دوا د زړه غږ دی، کار د لاسونو غږ دی چې دواړه لاسونه یو شي الله پکې برکت راولي. ماشوم د هغه خبرې خپل زړه کې واخیسته او وروسته همهغه ماشوم چې د کلي لوی عالم شو او خلکو ته ویل: دا د یو فقیر دوا ده، هیڅکله فقیر ته سپک مه ګڼئ، ځکه چې الله تعالی په دربار کې د زړه صفاهي او نیت ښیي. دا کیسه موږ ته سبق راکوي چې د فقیر دوا ډېر اثر لري. څوک چې د زړه نه د الله تعالی څه وغواړي، الله یې حتما قبلوي. او بل خبره دا ده چې الله تعالی نه شکر ایستل پکار دي، ځکه چې مال تل پاتې نه دی، خو الله تعالی رحمت تل پاتې دی. رونو، دا کهاني مو خوښه شوي ضرور کمنټس وکړئ. نورو ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ.